معشوقی، لیکوال خالد خان صافی. د ماشومانو ډاکټر رحمت الله نیازی چې له شاعرۍ سره یې ډېره مینه درلوده او یو دوه مجموعې یې هم چاپ شوې وې، د بالتیمور له نړیوال هوایي ډګر څخه د واشنګټن ډي سي په لور د خپل ملګري له زوی فواد سره په موټر کې روان شو. که څه هم ډاکټر صاحب په جرمني کې تحصیل کړی و او له افغانستان څخه بهر څو واره یې سفر کړی و، خو امریکې ته دا د هغې لومړی سفر و. فواد په امریکې کې زیږېدلی و او تقریباً د خپل ټول عمر 19 کاله یې په امریکې کې تیر کړي و، خو بیا هم په پښتو ویلو او پوهېدلو کې ورته هیڅ ستونزه نه وه. هغه یو جګ، نری او ښکلی زلمی و چې د جورج واشنګټن په پوهنتون کې یې د نړیوالو اړیکو زده کړې ترسره کولې. په لاره دوی له یو بل سره خبرې کولې. کاکا پلار مې راته څو واره زنګ وهلی و او راباندې یې ټینګار کاوه چې ډاکټر صاحب درنه خفه نه شي. هغه ته تاسې ډېر ګران یاست، نو خدای دې وکړي چې زما سره مو مهال ښه تېر شي. نږدې 1 ساعت سفر نه وروسته فواد موټر د یو 4 پوړیزه ودانۍ لاندې ودرو او ډاکټر صاحب ته یې وویل: دا دی کاکا جانه، زما اپارتمان را ورسېدو. او بیا دواړه له موټر څخه ښکته شول او له بکسونو سره ودانۍ ته ننوتل. په لفټ کې فواد له ډاکټر صاحب نه زړه نازړه پوښتنه وکړه: کاکا جانه، پلار خو به مې درته ویلي وي چې زه یوازې ژوند نه کوم. ډاکټر صاحب موسکی شو: هو کې زه پوهیږم، زه به هڅه وکړم چې ستاسې ډېر مزاحم نشم. نه زما دا مطلب نه و. زما مطلب دا و چې ستاسې لپاره څه ستونزه ونه اوسي. ما له ساندرا سره خبرې کړي دي، هغه هم ستاسې راتګ ته سترګې په لار ده. ډاکټر صاحب د فواد خبره تکرار کړه: سترګې په لار ده، او بیا یې په لوړ غږ وخندل. اوس نو زه په رښتیا ستا په پلار ویاړم. څومره ښه پښتو یې درته در زده کړې ده. هیڅ باور مې نه کیږي چې ته دې په همدې ځای کې زیږېدلی اوسې. 100 ځله آفرین. کله چې اپارتمان ته ننوتل، ساندرا په مخامخ کوټه کې له کوچ نه راپورته شوه او دوی ته یې ستړي مشي ورکړه. هغه د 18 کلو یوه ښکلې امریکایي پیغله وه. منځنۍ ونه یې درلوده، ویښتان یې د زرو په څېر تک زیړ وو او سترګې یې د شنه اسمان په څېر شنې وې. فواد یې له 3 کلونو پیژندو او دواړو له یو بل سره دومره مینه درلودله چې له تیرو 2 کلونو یې یو ځای ژوند کوو. فواد هغه پوه کړې وه چې په پښتني دود کې له یو مشر او بیا په تیره له یوه میلمه سره باید څرنګه برخورد وشي. د هغې د پښتنو په څېر اجتماعیت او احترام د ډاکټر صاحب لپاره خورا په زړه پورې و. په اپارتمان کې 2 د خوب کوټې وې او یوه د ناستې حجره وه. فواد او ساندرا د خوب لویه کوټه چې د کوڅې لور ته یې یوه لویه کړکۍ درلوده د ډاکټر صاحب لپاره پرېښې وه او خپله د خوب وړې کوټې ته تللي وو. ډاکټر صاحب په انګلیسي پوهېدو، خو کله ناکله به ترېنه جرمني پکې ورګډه شوه. خو د ساندرا سره په خبرو اترو کې یې هیڅ ستونزه نه درلوده. ډاکټر صاحب امریکې ته د خپل کار په اړه د یوه کورس لپاره تللی و، نو هغه به سهار د فواد او ساندرا سره له کوره ګډ ووتو، خو د شپې به له دوی نه ناوخته بیرته کور ته ستنېدو. ساندرا او فواد به د کور کار په ګډه سره کولو او د مهال په تېرېدو سره چې کله نور نو ډاکټر صاحب د دوی سره د کور د یو غړي په څېر شو، دوی به کله د ډاکټر صاحب په موجودیت کې په خپلو منځونو کې وړې شخړې هم کولې او له ډاکټر صاحب نه به یې پوښتنه وکړه: ښه اوس تاسو وایئ چې ملامته څوک دی؟
یوه شپه د ډوډۍ نه وروسته ډاکټر صاحب په خپله کوټه کې د کړکۍ مخې ته په چوکۍ ناست و. کړکۍ یې پرانیستې وه، سګرټ یې څکول او کوڅې ته یې کتل، خو داسې ښکارېدو لکه په خپلو خیالونو کې چې د کوم شعر جوړولو هڅه کوي. په څنګ کې یې د میز پر سر یو کاغذ او قلم ایښي وو. د شعر لپاره ورته یوه ډېره په زړه پورې سوژه پیدا شوې وه، خو هغه په دې هڅه کې و چې څرنګه یې د لفظونو په چوکاټ کې راولي. فواد او ساندرا په کومه خبره لګیا وو، خپله کوټه کې یې خبرې کولې. د هغوی غږ ټیټ ټیټ د ډاکټر صاحب کوټې ته راتلو، خو د ډاکټر صاحب توجه یې ځان ته نه را اړوله، چې په دې کې ډاکټر صاحب متوجه شو چې ساندرا ژاړي. د هغې د ژړا غږ له اورېدو سره سم د ډاکټر صاحب فکر د شعر په لور قطع شو او ټوله توجه یې د ساندرا غږ ته واوښتله. ساندرا د زړه له کومې ژړل او په غږ کې یې داسې درد و لکه په کومه خبره چې ډېره کړېدلې وي. فواد په ټیټ غږ هڅه کوله چې غلي یې کړي. ګوره غلی شه، ژاړه مه، کاکا به ستا غږ واوري، وارخطا به شي چې څه وشول، غلی شه، ژاړه مه. خو ساندرا د ماشومانو په څیر په لوړ غږ سلګۍ کولې. خیر که زه له غمه مړه هم شم، خو تا ته اهمیت نه لري، خو دا چې زما ژړا نور په عذابوي دا ستا لپاره د اهمیت وړ ده. زه پوهیږم چې زه ستا لپاره څومره اهمیت لرم. پرېږده چې کاکا یې واوري، کیدای شي چې ته د هغې خبره ومنې او زما سره ولاړ شي. ګوره ته ولې په خبره نه پوهیږي؟ زما خپله زړه کیږي چې له تا سره ولاړ شم، خو که چیرې همدا څو د رخصتیو په ورځو کې کار ونه کړم او د امتحان لپاره آمادګي ونه نیسم، بیا به وروسته په عذاب یم، ته به هم را سره په عذاب یې. ګوره د کرسمس په رخصتیو کې به ستا د مور لیدو ته ګډ ولاړ شو. کله چې ډاکټر صاحب په خبره پوه شو، سر یې وښوراو او مسکی شو. سهار ته ساندرا تیاره شوه، یو وړوکی بکس ورسره و او د تل په څیر ښکلې مسکا یې په شونډو ځلېدله. ښه کاکا، زه به د یوې اونۍ لپاره د خپلې مور کور ته ولاړه شم. تاسو ته خو لکه چې ما مخکې ویلي وو چې مور او پلار مې پر اوسه کال یو له بل څخه طلاق اخیستی دي. زما مور اوس له خپل ملګري سره غواړي چې واده وکړي، خو مخکې له دې زما او زما له کشرې خور جولي سره غواړي چې مشوره وکړي